بسم الله الرحمن الرحیم. د کرکټ پښتو انفو یوټیوب چینل مینوالو سلامونه. لومړی دوه ویډیو کوم تاسو ته د آی سی سی چمپیونز ټرافي تاریخچې او زړه پورې معلومات شریک کړل، نو غواړم په د دریمه برخه کې چې وروستنۍ برخه ده تاسو ته د 2013 کال د آی سی چمپیونز ټرافي د فاینل زړه پورې لوبې په هکله او همداراز د 2019 کال د دوه ستر رقیبانو هند او پاکستان هغه فاینل لوبه په هکله جالبه قصې تاسو ته واوروم، نو هیلهمن یم تر پایه پورې له ما سره مل اوسئ. د 2013 کال د چمپیونز ټرافي د انګلستان او ویلز هیوادو کې ترسره شوه. په د ټورنمنټ کې اته لوبغاړو برخه اخیستې وه چې انګلستان د کوربه هیواد په حیث اتومات ډول د سیالۍ ته راغی او نور لوبډلې د اوډیای رینکینګ چې د 21 د اګست 2012 په تاریخ اعلان شوی و د ټورنمنټ کې ګډون وکړ. دا اته لوبډلې په دوو ګروپو ویشل شوې چې په ای ګروپ کې انګلند، سریلانکا، نیوزیلند او استرالیا لوبې وکړې. د ای ګروپ په هکله ووایم چې په د لوبو کې انګلستان وکولی شول چې استرالیا ته د 48 منډو په توپیر ماته ورکړي. د دې لوبې وروسته استرالیایي لوبغاړی ډیوډ وارنر د انګلستان په وړاندې د استرالیا ماتې وروسته د انګلیسي توپ وهونکي جیرود سره شخړه وکړه او هغه یې په بوکس وهه. علت دا و چې جیرود په نایټ کلب کې د هاشم املا په څیر ګیره یې پیدا کړې وه او په هغه یې ملنډې وهلې، نو دا عمل د ډیوډ وارنر خوښ نه شو، هغه یې ووهه. او له بلې خوا جالبه ده چې پخوانی انګلیسي لوبډلمشر باب ویلسي یو انګلیسي لوبغاړی د بال ټرمپل کولو د ټوپ غیر قانوني بدلون تورن کړ تر څو د یوه سنګ کې مرسته وکړي. دا پیښه د دوی د سریلانکا په وړاندې د لوبې په مهال وشوه. په بی ګروپ کې بیا هندستان، ساوت افریقا، ویسټ انډیز، پاکستان د ګروپ کې شامل وو چې په دې ګروپ کې هند وکولای شول چې بعد دوه ماتو څخه وروسته پاکستان ته لومړی ځل د آی سی سی په چمپیونز ټرافي کې ماته ورکړي او په 8 وکټو د ډي ایل په میتود کې وګټي. دا لوبه په دې ګروپ کې هند او ساوت افریقا وکولای شول چې سیمی فاینل ته لاره ومومي. په سیمی فاینل کې د هندستان او سریلانکا هندستان وګټله او د بل خوا انګلند وکولای شو په اساني توګه ساوت افریقا ته ماتې ورکړي. د فاینل زړه پورې لوبې په هکله ووایم چې دا لوبه دوه خاطره په زړه پورې شوه. لومړی دا چې باران وورېد او دا لوبه 20 اورو ته راکوزه شوه، 20 اوریزه شوه. په دې لوبه کې هند بیټینګ وکړ او د اوو لوبغاړو په سوځېدو 29 منډې وکړې. In the air down to deep mid wicket. This is safe. Absolutely safe. I mean, do you want... په ځواب کې چې کله انګلند لوبه شروع کړه نو په 40 کې 4 لوبغاړي سوځېدلي وو. Well, it doesn't matter where the fielders are if you're going to hit it out of the park. وروسته 4 وکټ څخه یو ښه پارتنرشپ د روي ګوپارا او مورګان ترمنځ رامنځته شو چې دوی وکولی شول ډېرې ښه لوبه وکړي. انګلستان یې اتلولۍ ته نږدې کړی و، خو کله چې ایرګن مورګان آوټ شو ورپسې په ارام سره آوټ شو، نو تاسو دا ویډیو کې وګورئ چې څنګه د دې وکټ یې زر شاپ سې لاړې. He's heaved it over. There is a man there. Oh, he's taken him. Now Bopara saying, was that too high? Oh, he's knocked him over, middle stump. What have you done? Now, they take a run. There's a run out here, surely. او په آخري اور کې 15 منډې پاتې وي. Connects. This will go for 4. This is a vital blow for England. Just had to beat square because mid-wicket was very straight. He's hit it past cover. Now, is he going to get a hand to it? He does. He falls. They're going for 2 here. Is there another run out happening here? Or have they come home? I think he's home. Treadwell hits it back over. But there is a man coming in from the deep. Can they complete a second? Broad with the second run. چې په آخري بال کې 6 منډې پاتې وي چې دا لوبه بالاخره هندستان په ډېره جالبه توګه وګټله. دا هغه انځور چې تاسو یې ګورئ. Ashwin 6 in the bank. Treadwell misses. Dhoni misses, but it doesn't matter. India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England, but it's been a tremendous
tremendous bowling performance. And Mahendra Singh Dhoni, well, this was the one trophy he didn't have. He's got it now. Always going to be difficult. 120. خوشاله یم. په دې ټورنمنت کې شکر داوان ډېر ښه وځلېد. 363 منډې کړې وې او د پلیر اف د سیریز لقب یې وګټه او وکټو برخه کې بل هندي لوبغاړی جډیجا 12 وکټې اخیستې. د 2019 کال آی سی سی چمپیونز ټرافي په هکله وایم چې دا ټورنمنت بیا په انګلستان او ویلز کې ترسره شو. ټولیزه جایزه یې 4.5 میلیون ډالره وه. په دې ټورنمنت کې خو غونډه انګلستان اتومات ډول او نورې لوبډلې د 2015 کال د سپتمبر د شمې ODI چمپیونشپ د رینکینګ په اساس باندې د ټورنمنت کې شامل شو. د دې سیالۍ د پایل نه وړاندې د منچستر ښار د آیان ګاردن د کنسرت پر مهال اگر برید له امله د ټورنمنت امنیتي تدابیر سخت کړل شوي وو. په اصل کې چمپیونز ټرافي باید په 2013 کال سیالۍ وروسته پای ته رسېدلی وای او د 2019 لپاره د آی سی سی ټیسټ نړیوال جام سره بدله شوی وای. خو په جنوري 2014 کال کې آی سی سی تایید کړه چې چمپیونز ټرافي باید 2019 کال لپاره هم دوام کړي. بیا 2014 کال کې آی سی سی اعلان وکړه چې دا ټورنمنت به 2019 کال څخه وروسته لغوه شي ترڅو د نړیوال کرکټ لپاره د دریو فارمټونو لپاره یوازې یو نړیوال ټورنمنت پاتې شي. خو بیا موږ شاهد چې 2015 کې دا لوبې ترسره شوې. د 2019 آی سی سی چمپیونز ټرافي سیالۍ د باران او خراب هوا له امله ډېرې متاثرې شوې چې د 15 لوبو څخه 15 د موسم د خرابوالي له کبله اغېزمنې شوې. استرالیا او نیوزیلند ونه توانېدل چې په دې ټورنمنت کې یوه لوبه هم وګټي. دغه اته ټیمونه په دوو ګروپو ویشل شوي وو چې په A ګروپ کې انګلند، بنګلادش، استرالیا، نیوزیلند وو. په B ګروپ کې هند او پاکستان دواره بیا یو بل سره مخامخ شول چې دواره هند وکولی شول پاکستان ته ماتې ورکړي چې دو په حساب په چمپیونز ټرافي کې هند 2 وارې او پاکستان 2 وارې یو بل نه لوبې ګټلې. جالبه دا ده چې بنګلادش وکولی شول لومړی ځل سیم فاینل ته لاره وموندي. په سیم فاینل کې پاکستان په اسانه توګه انګلستان ته ماتې ورکړه او له بلې خوا هند هم وکولی شول په اسانه توګه بنګلادش ته ماتې ورکړي. فاینل لوبه یو طرفه وه. لومړی پاکستان بیټینګ پیل کړ. په اته منډه کې د پاکستان لوبغاړی وسوځېد. کله چې لوبڅار هغه چیک کړ نو جسټن وبلر ډېر غټ نوبال کړی و چې دا نوبال وروسته ډېر جنجالونه راپورته کړل. لومړی دا چې فخر زمان وکولی شول چې 114 منډې وکړي. نو تاسو یې دا کلیپ وګورئ. Outside edge and he nicks it this time. There will be a check on the front foot. Is clearly over the line and it's a no ball. That's going to be 4 and that's going to be 100. His first one-day international 100 and what a stage to get that in. This has gone up and again if my just for Straight hit. کله چې هند بیټینګ پیل کړ نو محمد عامر د ښه بالینګ له امله دی ډېر په مشکل کې ولوېدل او میډل آرډر هم څه شی ونه کړل او دی ټول لوبغاړي په 158 کې ټول آل آوټ شول. Oh, close, that's come back in, given! Edge, oh, dropped! In the air, gone! Not That's gone up in the air. پاکستان د لومړي ځل لپاره د اتلولۍ وګټله چې په وایي لوبه کې هندوستان ته 180 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. دا تر ټولو لویه توپیر وه چې د آی سی سی یو ورځنۍ نړیوال سیالۍ په پایلوبه کې ثبت شو. د دې ټورنمنت کې شکر داوان د ټول نه ډېرې منډې وکړې او په وکټو برخه کې حسن علي چې 14 وکټې اخیستلې. د همدې امله نوموړی د ټورنمنت غوره لوبغاړی انتخاب شو. په آخر کې د مینوال څخه هیله لرم چې د ما چینل کرکټ پشتو انفو لایک او سبسکرایب کړي او د ملګرو سره شریک